بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شم محمد واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو، که تاسو لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلی یاست، مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب سره بټن چې تاسو معلومیږي په هغې باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا شي چې هر کله تاسو نوې ویډیو اپلوډ کوم، هغه به تاسو د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ډېر ژر دررسیږي. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترمو لیدونکو، تاسو زه نن ورځ د کمپیوټر یو اپډیټ کې چې مخکې موږ شروع کړو د ډیوایس منیجر په نامه باندې، په هغې کې بعضې یو څه کمانډونه چې هغه هم تاسو سره شریک کړم. نو راځو د خپل کمپیوټر سټارټ مینو ته راځم. په کمپیوټر په سټارټ مینو کې کنټرول پینل ده او په کنټرول پینل کې ډیوایس منیجر ته ځم. کله چې ډیوایس منیجر ته لاړې، په ډیوایس منیجر موږ سره دغه اپډیټ دی، په دغې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې یو بل کمانډ موږ وایو چې موږ څنګه کولی شو. موږ یو کس دی، یو راځي، هغه زموږ په کمپیوټر کې همیشه دپاره انټرنیټ استعمالوي او زموږ د کار څخه وباسي. نو موږ کولی شو چې هغه انټرنیټ په خپل کمپیوټر باندې بلاک کړو، هم د USB په واسطه باندې، هم د وایرلس او وای فای په واسطه باندې. هیڅوک به نشي کولی زموږ په کمپیوټر کې انټرنیټ استعمال کړي. او د انټرنیټ د استعمال په دغه طریقه به موږ څنګه کوو، اسانه طریقه ده، انشاءالله هغه به زه تاسو ښایم. نو که غواړئ چې په خپل ملګري باندې یا بل چا باندې په خپل کمپیوټر کې انټرنیټ استعمالول بند کړئ، مثلا همیشه دپاره یو کس راځي ستاسو په کمپیوټر کې انټرنیټ استعمالوي او ستاسو ضرورت لرئ چې په کمپیوټر کې کار وکړئ، خپل معلومات پکې ولیکئ، همدا رقم د خپل اسنادونه پکې په ترتیب کړئ. مګر یو کس راځي همیشه دپاره ستاسو کمپیوټر استعمالوي او هغه تاسو نشئ کولی چې ورته ووایئ چې زموږ په کمپیوټر کې انټرنیټ ته مهرباني وکړه مه استعمالوه. که چېرته دغه خبره ورته وکړئ، هغه ستاسو نه شاید خفه شي. نو که غواړئ چې هم ملګری خوشحاله وساتئ او هم خپل کار په خپله په کمپیوټر کې وکړئ، نو په کمپیوټر کې په هغه باندې انټرنیټ بند کړئ. هغه چې هر څومره وسه وکړي نو هغه به نشي کولی تر څو د کمپیوټر سره انټرنیټ وصل کړي، تر څو چې هغه په دغه کمانډونو باندې پوهه شوی نه وي. نو تاسو سره دغه طریقه استعمال کړئ. دا طریقه به څنګه استعمالوئ؟ را به شئ د کمپیوټر نیټورک اډاپټر باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله چې ډبل کلیک وشو، دغه څلور کمانډونه چې معلومیږي په دغه باندې به د انټل اور زه به دغه یو انیبل کړم، دغه وایرلس والا. نو تاسو به دغه ټول د څنګه کې هم به دغه پرسنل نیټورک هم ډیسیبل کې، همدا رقم ته دغه نور نیټورکونه چې موږ سره کوم موجود دا به تاسو ټول ډیسیبل کړئ. دا به څنګه ډیسیبل کوئ؟ سمپل رایټ کلیک به په دغه باندې وکړئ او دلته به ډیسیبل کمانډ اوس موږ سره راغی، په دغه ډیسیبل باندې به کلیک وکړئ او را به شئ په یس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې یس باندې کلیک وکړو، تاسو دې برخې ته راشئ، دغه نیټورک دغه برخه باندې داسې چلیپا غوندې راغلې ده، یعنې انټرنیټ په دې باندې بند شو. اوس یو کس نشي کولی ستاسو په کمپیوټر کې انټرنیټ استعمال کړي. او بل مثلا یو بل همدا رقم په عذابو خلکو نه زیات په عذاب یاستئ او راځي ستاسو په کمپیوټر کې همیشه دپاره اډیو سندرې لګوي او همدا رقم ته ویډیو هم لګوي، خو په ویډیو کې تاسو کولی شئ چې په هغه باندې ساوند هم بند کړئ. یو کس به نشي کولی چې تاسو په کمپیوټر کې ساوند استعمال کړئ، یو ویډیو وګوري یا اډیو په هغې کې وګوري، نو تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر ساوند هم په هغې باندې بند کړئ. نو دغه باندې به دغه سپیکر دغه نشان چې معلومیږي ساوند ویډیو اینډ گیم کنټرولر، په دغه باندې به ډبل کلیک وکړئ. که دې باندې چې ډبل کلیک وکړه، های ډیفینیشن اډیو ډیوایس، په دغه باندې به رایټ کلیک وکړئ. کله مو چې رایټ کلیک وکړئ، ډیسیبل باندې به کلیک وکړئ او ډیسیبل باندې چې کله کلیک وکړو، بیا به را به شئ په یس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په یس باندې کلیک وکړو، تاسو ته وایي چې د کمپیوټر تاسو ریسټارټ کول غواړئ اوس، او که نه غواړئ که ریسټارټ هم کو ډایرکټ به پې هغه اپلای شي، نو ستاسو کمپیوټر هغه اواز به بیا به نه راځي. خو موږ یې نه ریسټارټ کوو په دې خاطر باندې چې موږ اوس د قیمتي اشیا ریکارډینګ روان دی او هغه قطع کېږي، نو په دې خاطر یې زه نه کوم. او همدا رقم ته همیشه یو کس راځي ستاسو په کمپیوټر کې USB استعمالوي او د USB په واسطه باندې ستاسو کمپیوټر ته وایرس راځي. تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر پورټونه په هغه باندې بلاک کړئ او بند کړئ، یعنې یو څوک به نشي کولی ستاسو په کمپیوټر کې USB استعمال کړي تر څو چې ورته تاسو اجازه نه وي ورکړي. نو دغه USB به پې څنګه بلاک کوئ؟ د هغې د بلاک کولو لپاره هم اسانه طریقه ده. د یونیورسل سیریل بس کنټرولر چې معلومیږي، تاسو به په دغې باندې کلیک وکړئ. USB مثلا یو یونیورسل اس سیریل او بی بس، یعنې دغه هم ابریویشن ده د USB لپاره. نو تاسو به دغه یونیورسل سیریل بس باندې به ډبل کلیک وکړئ او دغه لاندې چې کوم کمانډونه معلومیږي دغه ټول به تاسو څنګه کوئ؟ رایټ کلیک به پې کوئ او په ډیسیبل باندې به کلیک کوئ. نو په دې سره به ستاسو د کمپیوټر ټول پورټونه څنګه شي؟
ډیسیبل بشي او یو کس به نشي کولی ستاسو په کمپیوټر کې یو اس بي استعمال کړي. نو محترمو دوستانو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره به زموږ د چینل سره یو ځای شئ. محترمو دوستانو یو څو ثانیې وروسته به اوس د کمپیوټر په سکرین باندې زموږ د چینل نورې ویډیوګانې تاسو ته راښکاره کیږي. هغې باندې هره ویډیو چې وه کلیک ورباندې وکړئ او ورسره به د کمپیوټر یو نشان هم تاسو ته راښکاره کیږي. تاسو به ضرور په هغه کمپیوټر په نشان کلیک وکړئ، هغې سره به سبسکرایب لیکلی، نو ډایرکټ به بیا په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړو نو زموږ د چینل ویډیوګانې چې زه نوي اپلوډ کوم هغه به تاسو ته ډېر ژر دررسیږي. نور نو تاسو په پاکه لاس سپارم. د الله په امان.